السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دا هم بد خبر، افغانستان په دویمه شل لوبه کې هم د بنګلادیش څخه ستره ماتې وخوړه. افغانستان او بنګلادیش په دویمه شل لوبه کې سره مخ شول چې د بنګلادیش لوبډلمشر شکیب الحسن د لوبې پچه وګټل. لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د افغانستان لوبډلې ډېره ناکامه کمزورې توپوهنه وکړله. حضرت الله زازي ته یو ځل بیا په لوبه کې چانس ورکول شوی و. د افغانستان لپاره نننۍ لوبه کې هیڅ بیټسمین ونه چلېدی، نه رحمان الله ګربز نه ابراهیم ځدران، یعنې هیڅ بیټسمین ښه لوبه ونه کړه. د افغانستان په ګټه عظمت الله عمرزي 25 منډې جوړ کړلې، ابراهیم ځدران 22 منډې جوړ کړلې. بل بیټسمین ونه توانېدی چې د افغانستان لپاره ښه بیټینګ وکړي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ په دویمه شل لوبه کې یو ځل بیا باران شروع شو چې لوبه 19 اورونه شوله. افغانستان په 19 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې جوړې کړلې. د 116 منډو هدف په تعقیب کې بنګلادیش لوبډلې ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی. په 14.1 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 119 منډې جوړې کړلې چې افغان لوبډلې ته په 6 ویکټو ستره ماتې ورکړه. افغانستان بیا ښه توپ اچونه هم وکړله. عظمت الله عمرزي 2 ویکټې واخیستل، 3 اورونه یې وکړل، 19 منډې ورکړلې. دا رقم مجیب رحمان بیا په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړلې، 2 مهمې ویکټې یې هم واخیستلې، خو افغانستان ته یې ستره ماتې ورکړه. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.